هر مسلمان خیر خوای دا بکې نبی رسول الله ته مسلمان خیر خوای وکړه مسلمان ته خیر ورسوا مسلمان ته ستاد لاسه کوم فایده رسیږي ور رسوا ضرر ورته مو ورکوا یو صحابي ته نبی رسول الله نیک اعمال ذکر کول داسې وکا هغه وګد حدیث دی هغه طرف ته نظم به موضوع بل طرف ته وي اې د الله نه کنيشم کول کدا نشم نبی رسول الله ورته بل عمل ذکر بیا داسې کوه اخر کې ورته وایي کدام نشم کوله نو چې دام نشي کوله نو ته خو چاته هیڅ خیر نشي رسوله نو بیا داسې وکړه شر دي د خلکو نه بند کا خیر خاصم چاته نشي رسوله د 2 روپو هغه چرته هم ولې درې چې یو څه خېګړه دي چا سره وکړه خدا شر خو دې بند کا خلکو ته تکلیفونه مرساو بیا کنه ځان نه بیا مار لړم ما جوړه نو نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې خیر درکې نشته او دا زړه درته کوم نیک اعمال یادوم دا کولای نشي نو چې دا نشي کولای نو د خلکو ته تکلیف مور کوه کنه مسلمانانو سم پریشان کوه دا ضرر دی بند کدام ستاده پاره ونی کی دا چې دا تاکي کم ضرر پروت دی او خلکو ته ورکه دا مور کوه دا بند کا پکار د چې مؤمن خو بل ته خیر ورکی چې خیر نشي ورکول ضرر خو نه ورکول